طالبانو چترال کې 4 پاکستانی پوځیان وژلي. د خیبر پښتونخوا په چترال سیمه کې د پاکستانی پوځیانو او تحریک طالبان پاکستان ډلې ترمنځ په نښته کې 4 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ له مطبوعاتي دفتر څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې نښته کې 12 مخالف وسلوال هم وژل شوي دي. خبرپاڼه کې راغلي چې مخالف وسلوال پر پرمختللو وسلو سمبالو. بل ورته یو شمېر سیمه ییزو سرچینو د پاکستانی طالبانو له قوله ویلي چې دوی د پاکستانی پوځیانو 2 پوستې سقوط کړي او 6 سرتیري وژلي دي. که څه هم تحریک طالبان پاکستان ډلې تر دې وړاندې په خیبر پښتونخوا او شمالي وزیرستان سیمو کې د پاکستانی پوځیانو خلاف پراخ بریدونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې په چترال کې بریدونه ترسره کوي.